بسم الله الرحمن الرحیم. لیدونکو د هیوستن ښار کې د ټکساس ایالت په هیوستن ښار کې د پاکستان قونسلګرۍ مخې ته دا د پاکستان قونسلګري ده او د دوی مخې ته د پی ټي ایم منظور پښتون په ملاتړ باندې خبرونه راوتلي دي او आजादी रजू चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. درنو ورونو، خویندو، هموطنانو، افغانانو، پښتنو ورونو، تر هر څه د مخه تاسو ته ټولو ته ښه راغلاست وایي. ډېره مننه چې د ډېرو ستونزو او مشکلاتو او د وخت د نه تلو سره چې ټولو مصروف دي د امریکې ژوند دی، بیا هم ټول دلته په یوه غونډه باندې سره راټول سوي یو او د خپل ملي احساس په خاطر، د خپلو پښتنو ورونو په خاطر، د هغو د اواز د اوچتولو په خاطر، د هغو د ملاتړ په خاطر دلته نن راغلي یو او خپل اواز د هغو د اواز سره یوځای کوو. په نړۍ کې به هیڅ داسې جنبش نه وي د ازادۍ چې دومره پراخ او دومره نړیوال سپورټ یا پشتیباني ولري. دا د پښتنو جنبش چې راپورته سوی دی، دا د پښتنو د منځه د دوی د درد او د ظلم، د هغه ظلم په نتیجه کې چې د پاکستان تروریستي ادارې پر هغو باندې کړی، د هغو د منځه راپورته سوی. دا د خلکو آواز دی. نن ورځ پښتانه راویښ سوي دي. نن ورځ پښتانه خپل حقوق غواړي. پښتانه وایي موږ د پردو په جګړه کې ولې مرو؟ دا د پردو جګړه ده او ټوپک یې موږ ته په روژه راکړی دی. 40 کاله کېږي چې پښتانه د پردیو په جګړه کې مري. 40 کاله کېږي چې پښتانه د نړیوالو جاسوسي ایجنسیو د توطیو ښکار دي. په همدې وجه باندې په ټوله نړۍ کې پښتانه راویښ سوي دي او اوس خپل حقوق غواړي. موږ په هیوستن کې ټول پراته افغانان په یو اواز سره وایو چې
لر او بر لر او بر منظور پښتون منظور پښتون منظور پښتون نر پښتون باتور پښتون منظور پښتون منظور پښتون نر پښتون باتور پښتون نر پښتون باتور پښتون نر پښتون باتور پښتون لارو بر ये जो दहशत गर्दी है ये जो जालिम गर्दी है ये जो गुंडा गर्दी है ये जो दहशत गर्दी है डेरा मनना वरुणो दराताग नमो درنو وروڼو په 19مه پېړۍ کې د جنگ وسیله یا د جنگ په توره باندې کېده په 20مه پېړۍ کې جنگ په ټوپک باندې کېده په 21مه پېړۍ کې جنگ په سیاست باندې کېده نن ورځ پښتانه راویښ شوي دي نن ورځ پښتانه په دې باندې پوهېږي چې څه باید وکړي دوی سیاسي لاره خپله کړې ده دوی سوله ییز دي همیشه په خپلو کړنو باندې دوی د سوله ییزې لارې څخه ټوله نړۍ ته دوی دا پیغام رسوي د امن پیغام موږ په همدې خاطر باندې د منظور پښتون د پی ټي ایم تحریک چې ده را شروع کړی دی که په لر کې دی که په بر کې که په ټوله نړۍ کې موږ د هغه ملاتړ یو او په سر او مال ورته ولاړ یو نر پښتون باتور پښتون منظور پښتون منظور پښتون نر پښتون باتور پښتون منظور پښتون منظور پښتون نر پښتون باتور پښتون منظور پښتون پښتون درنو ورونو زما په افغانستان کې په لر او بر کې په ټوله نړۍ کې د ټولو هغو ګروپونو سیاسي تنظیمونو د هغو څخه دا خواست دی چې د منظور پښتون په رهبرۍ چې کوم تحریک را شروع شوی دی د دې ملاتړ وکړي ولې باید د دې ملاتړ وکړو ولې باید ونه کړو په دې خاطر باندې چې ټوله نړۍ همدا نارې وایي چې سوله غواړو ټوله نړۍ همدا نارې وایي چې موږ د دهشتګردۍ او د تروریزم خلاف په جګړې کې یو ټوله نړۍ همدا نارې وایي چې په افغانستان کې باید سوله راسي په منطقه کې باید سوله راسي اوس وخت دا را رسېدلی دی چې هغه منطقه کې چې جنګ و په هغه منطقه کې چې ناارامي وه په هغه منطقه کې چې تروریستان روزل کېدل د هغې منطقې خلک اوس راپورته سوي دي هغه منطقې خلک د سولې پیغام راوړي هغه منطقې خلک وایي چې موږ سوله غواړو ولې اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د سولې اواز باید ورسره همغږي شو دا باید د دې ملاتړ وکړو ټول سیاسي ګروپونه ټول اجتماعي ګروپونه ټول سیاسي فعالان مدني فعالان په نړۍ کې څه چې دي باید د دې ملاتړ وکړي دا اواز د خلکو د منځه راپورته شوی دی خلک خپله غواړي چې سوله راسي خلک په هغه منطقو کې چې جګړه وه په هغه منطقو کې چې طالبان روزل کېدل په هغه منطقو کې چې دهشتګردي وه په هغه منطقې خلک راولاړ شوي دي سوله غواړي موږ نو ولې ورته ناست یو ولې موږ نه حمایت کوو ولې ملاتړ نه کوو په افغانستان کې سیاسي کړۍ په جهان کې سیاسي کړۍ د ټوله دنیا زما خواست د ټولې نړۍ د هغې هېوادونو څخه چې هغوی افغانستان ته د نړیوال تروریزم د جګړې په خاطر راغلي دي زما خواست د هغو څه دا دی چې د منظور پښتون په رهبرۍ د دې تحریک ملاتړ وکړي ځکه د دوی هدف او د منظور پښتون هدف یو دی منظور پښتون هم سوله غواړي د سولې پیغام لري ټوله نړۍ ته د سولې پیغام رسوي هغوی صرف او صرف د ژوند د حق غوښتنه کړې ده ولې د پاکستان تروریستي ادارې د پاکستان ISI د پاکستان نظامیان ये जो दहशत गर्दी है ये जो तालिब गर्दी है ये जो गुंडा गर्दी है د پاکستان نظامیان او د پاکستان ادارې هغوی حتی سوله ییز لاریون ته نه پرېږدي د هغوی مشران نیسي پر هغوی باندې ډول ډول پابندۍ لګوي هغوی ته انټرنیټي اسانتیاوې نه ورکوي د هغوی استعماري میډیا دوی ته کوریج نه ورکوي
هغوی تر پوښښ لاندې نه نیسي. دا په دې معنا ده چې د دوی سوله ییز حرکت حتی دوی نسي زغملی. نو په دې خاطر باندې موږ د هغه خلکو چې نن یې اواز راوچت کړی دی، د هغه بېوزله خلکو چې هغوی اواز په خپله پاکستان کې چاته نه رسېږي، موږ د هغو پر ملاتړ باندې راوتلي یو. د هغو د आवाज سره आवाज یو ځای کوو او وایو چې ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारा मारी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो तालिबगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है. د نړۍ ټول انسانان په امن کې ژوند غواړي. منظور پښتون د پاکستان د حکومت څخه کومه ډېره غټه غوښتنه نه ده کړې. هغوی د ډېرو ابتدایي حقوقو غوښتنه کړې ده. د ژوند حق یې غوښتلی دی. هغه وایي چې ما مه وژنه، زما کور مه راورانوه. دا د انسانانو ډېر ابتدایي حقوق دي چې په نړۍ کې حیوانانو ته ورکول کېږي. ولې د پاکستان تروریستي ادارې په هغه ډول چې دی دوی ته دا حقوق نه ورکوي. هغوی همیشه تر سانسور لاندې نیولي، هغوی یې ربړولي، زبړولي، وژلي، کورونه یې ور تباه کړي دي. پر هغوی باندې تشدد کړی دی. د دې تشدد د مخنیوي لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه راویښ سوي دي. د هغو په جمله کې موږ د هیوسټن کسان، دوستان، پښتانه، افغانان ټوله سره راټول سوي یو او دا به لومړی ځل نه وي. هر ځل یې به دا کسان راټولېږي. کیدای شي په دې وروسته په لوی تعداد کې موږ نور کسان سره راټول سو او بیا به دا غونډې کوو. دا غونډې به تر هغه وخته پورې دوام لري تر څو د پښتنو حقوق نه وي ورکړه سوي. ورونو دا چې دا ډېر لنډ وخت خبر و. هغه پرون چې د پی ټي ایم ځینې مشران چې د ترهګرې ادارې لخوا ونیول سول، د موږ ګران ځوان مشر منظور پښتون هغه د ویډیویي پیغام له لارې چې موږ ته خبر راکړل شو پرون، موږ ډېر په عجله سره راغونډ شو. موږ دلته په هیوسټن کې د افغانانو ډېره غټه کمیونټي ده، ستره د لر او بر افغان. موږ به په بل ورته په ډېر غټ تعداد کې راجمع شو او موږ به د هغو مظلومانو، کونډو او یتیمانو آواز او هغه اوښکې چې موږ او تاسې هر یو د پېښور په جلسې کې ولیدې او موږ او تاسې د لاهور په جلسې کې ولیدې او موږ او تاسې همدارنګه په اسلام آباد لنګ مارچ کې ولیدې، هغه ماشومان، هغه خویندې چې د موږ او د تاسې د هر چا اوښکې ورته تویې شوي دي، موږ د هغوی آواز ټولو نړیوالو ته، کانګرس ته او په ځانګړې توګه هغو نړیوالو ادارو ته چې د انسان په حق باندې هغوی په انساني حقوقو باندې باور او ایمان لري، موږ به د هغوی غږ هغو دنیاوالو ته رسوو. موږ هغوی ته وایو چې تاسې یوازې نه یئ. که دا ترهګرې ادارې په تاسې باندې میډیا بنده کړې او په تاسې باندې سوشل میډیا بنده کړې ده، خو بیا هم موږ تاسې ورونه په خارج کې د تاسې غږ به د نړیوالو हर इदारे वक्त मुगरसवू। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडा गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो तालिब गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो गुंडा गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो तालिब गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो डॉलर गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ډیره مننه ورونو. اوس صافی صاحب خبرې کوي ونه اردو کې به خبرې وکړي چې تر څو پورې تورمخي په خپله په خپله ژبه باندې پوه شي دوی چې هغه ظلمونه کوي هغه د دوی غږ موږ ته د دوی په ژبه د دوی غوږونو ته ورسوو. السلام علیکم قدرمند ورونو، یو نړۍ مننه تاسو ټولو نه، خاص کر دغه د اسټن دوستانو نه چې خاص دې مظاهرې ته د اسټن نه راغلي دي. ټولو نه یو نړۍ مننه کوم او ستاسو احساسات دې راته الله تعالی همداسې ژوندي لري او انشاءالله تعالی چې دا افتتاح ده او د دې نه به وروسته موږ نورې غونډې کوو، نورې مظاهرې به کوو او دا به مخې ته وړو. د خیره زه اوس یو څو خبرې صرف په اردو کې کوم چې دغه د پاکستان میډیا او دا شیان او چې څوک دلته موجودیت لري په هیوسټن کې دوی ته هم پته ولګي
چې مونږه د څه دپاره راغلي یو. سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے ہو اور اپنے حق کے لیے آپ آج یہاں پر کھڑے ہو. ہم آج اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا جو بڑا بھائی ہے منظور پشتین پشتون کے حقوق کے لیے کھڑا ہوا ہے. اس کا بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان اور بہت ہی کم مطالبات پاکستان کے گورنمنٹ سے ہے, جو ہے پشتونوں کو مت مارو. لیکن آپ لوگوں کو جیسا معلوم ہے کہ تقریباً 1 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف جو عمران خان کی پارٹی تھی, وہ 2 مہینے پاکستان کے سارے سڑکوں کو اس نے بلاک کیا تھا. پاکستان کے جتنے بھی انٹرنیشنل ایونٹس تھے وہ کینسل ہو گئے تھے 2 مہینے کے لیے. پاکستانیوں کی ساری زندگی درہم برہم تھی 2 مہینوں کے لیے. دنیا کے سارے چینلز اس کو کوریج دے رہی تھی. لیکن آج جب پشتون اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہیں تو اس کو میڈیا کوریج نہیں دی جا رہی ہے. اس پر پابندی لگا دی گئی ہے. ان کے لیے مشکلات کڑی کر دی گئی ہے. اس کے لیڈروں کو پکڑا پکڑی شروع کر دی گئی ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی وجہ سے. ان کو غدار کہلایا گیا, ان کو انڈین کہلائے گئے, ان کو افغانی کہلائے گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں, یہ پاکستانی میڈیا, یہ پاکستان کی فوج جو ہے یہ اسلام کے خلاف, دین کے خلاف, پشتونوں کے خلاف, بلوچوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. دنیا جانتی ہے, پاکستانیوں کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی ISI اور فوج دنیا کی ٹاپ انٹیلیجنس میں شمار ہوتے ہیں. لیکن یہ کیسی انٹیلیجنس کمپنیاں ہیں جو 19 سال سے ایک پاٹا جو 74 کلومیٹر کا ہے اس میں جنگ ختم نہیں کروا سکتی, اس میں پشتونوں کو امن نہیں دلا سکتی. یہی فوج سوات میں صرف 2 مہینوں میں امن لے کے آیا, لیکن پاٹا میں 18 سال 19 سال سے امن نہیں لا سکا. اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ پشتونوں کو مار رہے ہیں اور ماریں گے. اور ہم نے آج یہاں ہیوسٹن سے اس کا افتتاح کیا ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم ٹیکساس کے اور شہروں تک بڑھائیں گے کہ اپنے حق کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں گے. اور آپ لوگوں کی سپورٹ ہمیں چاہیے اس کے لیے, اور ہمیں نہیں, منظور پشتون کو آپ کی سپورٹ چاہیے. اور ایک ہی آواز میں بولو, کیا آپ لوگ منظور پشتون کے ساتھ کھڑے ہو؟ کیا آپ لوگ منظور پشتون کے ساتھ کھڑے ہو؟ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. منظور پشتون, منظور پشتون ډیره زیاته مننه ستاسو نه وکړه. Good afternoon, brothers and sisters. We have come here to express our feelings about the innocent people that are being killed every day in different cities in Afghanistan. We are asking the people of Pakistan and the government of Pakistan to stop sending terrorists to Afghanistan. These terrorists are being sponsored and trained by ISI, Pakistan Intelligence Service, and they are sponsored and they are sent to Afghanistan to blow up themselves and kill innocent Afghans. We don't want war. We don't want terrorists. We want peace. We want peace. To stop the activities of ISI, to stop sponsoring terrorists and suicide bombers to come to Afghanistan and blow up themselves and kill a lot of people, innocent men, women, and children. Thank you. Dear brother, and especially those children that they came here today and to participate in this event, and they raised the voice of the voiceless people of Pata and the voiceless people of Swat, that they are killed
and they are killed and terrorized by the Pakistani army and ISI. My friends, everyone knows in who is sending terrorists and who is sponsoring terrorists. Dear brother, from 2001 when the war started on terror and the Pakistani army, they sent 150,000 soldiers to FADA, but they didn't send it over there to fight terrorism. They did it the opposite way. They promoted terrorism, they created a good Taliban, but those people at the daylight, they had a uniform and they were terrorists, and at night they had a turban and they were killing innocent people in Waziristan and they were killing innocent people in Swat. So everyone knows that. The first thing that they did over there, they banned all international and local media because their aim was dirty plan and it was genociding of those people and killing of those people, and they didn't want the world to know their dirty game. But thanks God, we know now. According to the PTM leaders, according to their statement and speeches, in Waziristan they killed more than 70,000 innocent people. And they captured and they kidnapped more than 33,000 people. And they kidnapped more than 1,800 women. And what they did, they took $33 billion from the international community in the United States. And what they did in return, they killed more than 2,000 American soldiers in Afghanistan. And they wanted more than 20,000 American international soldiers in Afghanistan. So in one side, they were saying that they are fighting terrorists, but they were playing double games. That double games now, everyone knows. Even the children, even the little kids in the international community, everyone knows that. And what they did in Waziristan, my brother, I just wanted to let you know that. In Waziristan, in the past 15 years, they did not kill or capture any single terrorist. What they did, they killed innocent people over there, and they kidnapped women, and they kidnapped people over there. And those people are missing. And those people are missing still from 10 and 5 and 6 years. And nobody knows where they are. We saw their relatives in Peshawar. We saw those women and children that they were crying, and they were asking for their parents and for their loved one. And they said, if our loved one committed any crime, and we want them to bring them to justice and bring them to your law that you believe, and trail them with a fair trail. If they are innocent, and please release them. And they were saying that those women, they were crying. They were saying that we are dying every day because we have that hope that our relative and loved one will come today, but they never come. So all those torturing, all those criminality that happen over there, we are as a human being in the whole world have a responsibility to raise their voice. And my brother, and I want to let you to know one more thing. According to the PTM leader in Waziristan, they destroy all those houses. They evacuated those people, they destroyed the houses, and they destroyed thousands of markets over there. What they did, they stole all the property, and they took even the brick and the steels, and they sold it in the auction in the cities, and they looted over there. They are criminal, and they created a good Taliban, and good Taliban is the terrorists, and they are the Pakistani ISI and Pakistan army. So now, everyone knows that. Everyone knows that. You have to stop that. You have to stop terrorizing those. The PTM leader in their demand, they are very simple. They ask for the basic human rights, that the basic human rights in America and the rest of the world, which is given to the animals. They didn't ask for the basic civil right. They didn't ask for them to build a hospital. They didn't ask the government to build for them a road. They just asking the basic human rights, my brother. And they are saying, please don't kill us. Please don't destroy our houses. And please don't disrespect our women and elders. Brother, it's very shame and very shameful in this 21st century. We have the government in the state of terrorists. They are terrorizing the people and they are killing the people. But they have to know that we are in front of their consulate, and we want them to hear that we are all those people that they are believe in humanity, that they believe in justice. We will not keep quiet. We will raise our voice. We will send our voice to the White House, and we will send those loyalist people
voice to the international community to be here. And I want to say one more thing to the international community and to the United States. Those PTM leaders that they ask their basic right in their protests are very peaceful, but they've been getting threat from the terrorist state army, and then they were arrested last night, their leaders. We want the Pakistani terrorist state to stop harassing or arresting those PTM leaders. If you do that again, and I swear to God, and all around the world, we will come out and we will stand in front of your embassies and consulate. We will raise our voice. So now, thanks to the social media, that we have access to that. If anything happen in one corner of the world, in the other of the world, everyone knows that. ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो तालिब गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। And I want to say a few things in my break Urdu. I want them to know, ये आपके ये जो दुकान जो दहशत गर्दी का दुकान जो खोल दिया, ये आप जो पश्तून को मारता है, ये आप जो वजीरिस्तान में मार दिया, ये जो 40 साल से अफगानिस्तान को आप ये मारता है, ये दुकानदारी आपको अभी जो है बंद करो। अभी जो है दुनिया का सारी छोटे बड़े ये जानता है, ये आपका ये डर्टी गेम जो है, आपको ये दुकानदारी बंद करना पड़ेगा। आपके ये जो जहाद के नाम से जो है, ये जो आप टू फेसेस जो है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी टू फेसेस है, आपके उन लोग उनके पास भी और टू फेसेस है, सारे लोग और टू फेसेस अभी जानता है। ये दुकानदारी आप उतना नहीं चलेंगी, ये दहशतगर्दी और नहीं चलेंगी। We all know about that. इन उन्होंने तासी तो बकना वाला पर पढ़तो की आप पैगाम दादा इमाद पर अल्लाह कसमी आगा कौमुना दियामुना तराबासीना पूरे दियामुना तराबासीना पूरे हर कौम चिपदी सीमा की वसीगी आगा के बलोच दा आगा के ताजक दा आगा के उज़्बेक दा आगा के हर कुसी जितने पूरे दगा तोरा बना द अंग्रेज पासमानबत चिपदी सीमा की प्रतादा دا د خپل سیمو نه لرې نه کړو، دا اخواته نه کړو. په دغه سیمه کې چې هر څوک اوسېږي والله که د امنیت ورځ وګوري او هر څوک به د خپلو ماشومانو غوښې او هډوکي د لارو د کوڅو نه په بوجیو کې راټول کړي. زما د ټولو قومونو نه خواست دا ده، دغه اواز چې منظور پښتون راپورته کړی د عدالت اواز او دغه همت چې ده کړی، چې دا همت هیچا نشو کولی پخوا. په پاټا کې 1800 کسان ملي مشران، هغه کسان چې خلک پر راټولېدل، هغه چې د ترهګرۍ خلاف وو، هغه ټول د ګوټ طالبانو له طرفه چې ما تاسو ته مخکې تشریح کړل چې ګوټ طالبان څوک وو، هغه ووژل شول. اما یو باهمته دغه تعلیم یافته ځوانان چې هغه منظور پښتون ده، محسن دول ده، علي وزیر ده او همدارنګه ننګیال ده او همدارنګه د دوی سره نور دوستان دي. په موږ او تاسې ټولو باندې، په ټولو هغه قومونو باندې د امونه تر اباسینه چې اوسېږي د دوی دا غږ بدرګه کړي که هر څوک خپل اولاد ته امنیت او ژوند غواړي، دا غږ باید بدرګه سي او دغه توره بلا چې د انګریز نه دغه ځکې په میراث پاتې شوی، دغه باید د اټک د سرحد نه اخواته ورواړول شي او د دوی د نجس او د تور وجود نه باید دغه پاکه خاوره پاکه شي. ورونو، په افغانستان کې چې دا 40 کاله اور بل کړی و، په افغانستان کې چې کورونه وران کړل، په افغانستان او کندهار او په مزار کې چې ماشومان ووژل، داسې به نورو فکر کوو چې دا صرف د دوی ستونزه وه. خو موږ او تاسې ولیدل چې دوی په وزیرستان باندې هم رحم ونه کړ، موږ او تاسې ولیدل چې دوی په پاټا باندې هم رحم ونه کړ. ورونو، زه د علي وزیر کیسه درته کوم. علي وزیر چې اوس د پی ټي ایم یو د کڼو نه ده، د رهبرانو نه ده، د ده ورور په 2003 کال کې د ترهګرۍ ضد غږ راپورته کړل، د ګوټ طالبان او د ترهګرۍ ادارې له لورې ووژل شو، د دې د کور 14 کسان ووژل شول، د ده مور لیونۍ شوه، اعصاب یې د لاسه ورکړل. وایي د ده مور په کوټه کې هغه دروازه چې ده، وایي هغه دروازه یې لرې کړې، هلته یې پرده غوړولې، ځکه همیشه به چې دې دا دروازه وازوله یوه جنازه به ورته راتله. ورونو، دومره ظلمونه شوي دي، دومره ظلمونه شوي دي، موږ خبر نه وو.
زه د یوه انسان په توګه د افغان په توګه زه د دوی نه بښنه غواړم چې په دا دومره وخت کې موږ خبر نه وو چې د دوی په سیمو کې څومره ظلمونه کېدل خو موږ دوی ته دا وایو چې تاسې یوازې نه یې د دنیا ټول افغانان یې تاسې سره ولاړ دي او د تاسې دا غږ بدرکوي یې تا د وزیرستان غم د ما غم ده یې تا د سوات غم د ما غم ده یې تا د میندو او د ماشومانو په ژړا باندې پنجابی نه پوهېږي یې تا د ماشومانو په ژړا باندې سندی نه پوهېږي اما یې تا د ماشومانو په ژړا باندې زه 15,000 کیلومتره مایله لرې زه اوښکې ورته تویوم هر افغان یې ورته تویوي او دغه توره کرکېړنه کرښه چې په دغه سیمه کې په دغه غټ ملت باندې راښکل شوې دا موږ نه منو دا موږ مننه ورونو دا کرښه چې راښکل شوې زه تاریخي اړخ ته نه ځم دومره وخت هم نشته او زه پوهېږم تاسې ټول په دې پوهېږئ د دې هدف صرف دا و چې اول کې بر افغانان وټکول شي لکه موږ او تاسې چې ولیدل چې ویې ټکاوه 40 کاله هغه کوم ظلمونه چې په بشریت کې نه وو د دې تور پنجابي د لاسه په هغه ملک کې وشول بیا همدغسې دې تور کله چې د موږ هغه خوا ملا ماته کړه دې خوا یې په پاټا کې او په دغو خلکو باندې هم رحم ونه کړ د صرف د ډالرو په خاطر باندې اوس خو د دوی ټول جنرالان په دې اعتراف کوي وایي چې دا جهاد جعلي جهاد و اوس خو د دوی وزیر خارجه په پارلمان کې وایي چې دا جهاد جعلي جهاد و دی خو وایي تاسې به اورېدلي چې نمک حرام افغان لوگ نہیں نمک حرام جو ہے ہم ہے کہ ڈالر کے لیے اس لوگن کی بیچ دیے نو دا خلق د ډالرو په خاطر باندې په هېڅ څه باندې رحم نه کوي زما د نړیوالو د ټولنې نه یوه غوښتنه دا ده زما د په الله قسمي دغه ترهګره ارمي چې په دغه سیمې کې پرته ده چې د پیسو په خاطر باندې دی هر جنایت کوي دوی به دغه د دوی سره کومې خطرناکې اسلحې چې په لاس کې دي دغه به په داسې سیمې هېوادونو کې ټولو ته دوی د پیسو په خاطر ورکړي بیا به یوه نارت کوریا نه وي بیا به په سنټرل ایشیا کې په زرهاو نور نارت کوریاوې را پیدا سي بیا به دغه د نیویارک کومه حمله چې وسوه 3,000 کسان بېګناه کسان کې ووژل شول بیا به دا نه وي بیا به داسې یو هیومن ډیزاسټر رامنځته شي چې په لکهاو او په میلیونو خلک به د دوی د دغو اعمالو د لاسه ووژل شي او هغلته به بیا ټول لیټي یما نن د دوی نه غوښتنه دا ده چې د انسانیت د وقا او د بقا په خاطر دغه ترهګره ارمي د دغو نه مخه یې ونیسي او د دوی لاس ونیسي اوس خو ټوله دنیا په دې پوهېږي اوس خو وړکی ماشوم په دې پوهېږي اوس خو امریکا او نړیواله ټولنه په دې پوهېږي چې څوک ترهګر دي څوک ترهګر روزي او څوک یې رالیږي نو ورونو زما د تور مخې نه یوه بله غوښتنه دا ده چې په الله قسم چې د پی ټي ایم هر یو غړی تاسې یې ونیسئ یا یې تاسې بندي کوئ او یا د هغه یو ویښته ته ضرر ور ورسوئ موږ به په ټوله دنیا کې یا تاسې د قونسلګرانو مخې ته راووځو او موږ به تاسې د دفترونو ته پرېنږدو چې ننوځئ نو مخکې د دې نه چې تاسې دې ته متوجه اوسئ چې د پی ټي ایم یوه غړي ته هم ضرر ونه رسوئ ورونو د هغوی غوښتنې انساني غوښتنې دي د هغوی غوښتنې د آیین نه د دوی د تور قانون له لاندې غوښتنې دي هغه قانون چې دا ارمي میډیا د دوی په لاس کې ده قانون د دوی په لاس کې ده هغه ججان د دوی په لاس کې دي د دغه کرپټډ ادارې په قانون کې هغوی وایي چې هغه د موږ کسان چې نیول شوي دي تاسې هغې محکمې ته راوړئ محاکمه یې کوي او که څوک چا باندې کوم جرم نه وي هغه راخوشې کوي او هغه ماینونه چې د موږ د کورونو په ځای کې تاسې ښخ کړي دي هغه ایسته کوي چې د موږ ماشومان په هغو باندې الوځي او بله غوښتنه ورونه د هغوی دا ده چې تاسې یو تفتیش کمیټه جوړه کوئ هغه کسان چې بېګناه نیول شوي بېرته راخوشې شي یوه بله د تفتیش کمیټه جوړه کوي هغه په پېښور کې په سکول کې چې ماشومان ارمي ووژل چې خپله یوه ارمي په خپله د اعتراف کوي ویډیو یې ده چې هغه کسان موږ ووژل چې دنیا ته وښیو چې په موږ د تروریزم ښکار یو او د دنیا نه ډالر پرې واخلو نو هغه دې وایي پکې هغه شي څه نه د هغې دې وایي تحقیق وشي چې دا چا مړه کړل اما ترهګره اداره په دې پوهېږي چې اوس د دوی دغه ګند او د دوی دا مرداري ټولې دنیا ته څرګنده ده واضحه ده او دوی اوس هغه د خپل کوټ نه او د خپلې قانون ته غاړه نږدي او د هغې نه دوی تښتي ورونو زموږ او د تاسې راتګ به دا اول وار نه وي دا به اخر وار نه وي موږ او تاسې به د مظلومانو غږ هغه که د دنیا په هر کونج کې موږ او تاسې به یې راپورته کوو دا د انسانیت غوښتنه ده
دا د اخلاقو غوښتنه ده، دا د اسلام غوښتنه ده، دا د هر دین غوښتنه ده چې کوم چېرته په کوم کونج کې په کوم انسان باندې ظلم کېږي، وحشت کېږي او هغه هم د دولتونو له لورې کېږي، موږ به د هغوی غږ راپورته کوو. نن د مظلوم وزیرستان او د مظلوم سوات غږ موږ راپورته کړی او موږ د دوی سره یو، تر وینې اخري قطرې پورې ورسره یو، په سر او مال باندې ورسره یو. او منظور پښتون د موږ د لر او بر افغان د امونه تر اباسینه پورې د موږ مشر ده. دی چې څه هر څه وایي موږ د ده بېماشه سپایان یو، ځکه د حق اواز راپورته کړی. موږ د نوم سره کار نشته، هر هغه څوک چې د حق اواز راپورته کړي موږ د هغه تر شا ولاړ یو. مننه. او بل دا ورور د ما نه خواهش وکړه، خبرې مې هم ډېرې وکړې، وخت نه و. ما خو مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې د امونه تر اباسینه هر څوک چې په دې سیمه کې اوسېږي، که هغه د خپل اولاد دپاره ژوند غواړي، که هغه غواړي چې د ده اولاد یوه ورځ د سړک د سر نه په بوجۍ کې هډوکې راټول نه کړي، د منظور پښتون د دې حق چغې سره د خپل غږ بدرګه کړي او د ده نه د ملاتړ وکړي. او ځینې هغه پښتانه ورونه هغه که په کوزه کې دي او که په بره کې دي چې هغه ګلخانان خلک ورته وایي، خو زه هغه مجبور ورونه ورته وایم. کیدای شي چې دوی به په لاهور او په اسلام آباد کې تجارتونه لري او کیدای شي د دوی خپلوان به په هغه ناپاکه او مرداره ارمي کې چې د افغانانو په وینو باندې لاسونه سره دي په هغوی کې برخه لري. هغوی نه باندې ما غږ دا ده چې ایمان چې د خدای لپاره د انسانیت په خاطر باندې د منظور پښتون مخالفت مه کوئ، او که دومره شجاعت او غیرت په تاسو کې نه وي چې د هغه ملاتړ وکئ نو بیا چپ کښېنئ، بیا غلي شئ. شرم پکار ده تاسو ته، غیرت پکار ده تاسو ته. تاسې والله په بالله تاسو کې که انصاف وي، تاسو کې که عدالت وي، تاسې هغه افریدي مور ژړا چې په پېښور کې په سرو سترګو ژړل او هغه سپین ږیری پلار چې په تل کې ژړل او دوه ماشومان یې دغه دوه زامن یې ترهګرې ارمي بولي وو، والله تاسې هغه ویډیوګانې، تاسې هغه ژړاګانې ونه لیدلې. زه وایم د تاسې په انصاف د لعنت دي، د تاسې په پښتو د لعنت دي چې د حق او د انصاف دپاره غږ بدرګه ورکوی نه شئ او تاسې بیا په منظور پښتون پسې خبرې کوئ. ډېره د افسوس خبره ده، د دې نه ډډه وکئ، دا مختورۍ ده، دا ظلم ده. او بله ورونو، د پاکستان حکومت چې د منظور پښتون د حق اواز راپورته کړی، د دوی تور مخې ټولې نړۍ ته ورښکاره کړی، دوی په هغه باندې د را ایجنټ تهمت لګوي، دوی په هغه باندې د NDS د ایجنټ تهمت لګوي، دوی په هغه باندې د امریکا او د موساد د ایجنټ تهمت لګوي. زه په دوی غږ کوم چې د دغو ناپاکو او ناڅرګندو تهمتو نه لاس واخلئ او د ده د حق عدالت غوښتنې غږ ته مثبت ځواب ورکئ. دولتونه په حق غوښتنه نه ماتېږي، دولتونه هلته ماتېږي چې کله ظلم وي، چې کله بربریت وي، کله چې په کوم هیواد کې انسانیت د پښو نه لاندې سي او کله چې په کوم انسان کې په کوم هیواد کې د خپله د دولت او د ارمي له خوا نه تروریزم او ترهګري پالل کېږي او د ډالرو په خاطر باندې خپل عام خلک وژني. د دغسې پالیسیو له کبله دولتونه ماتېږي، ځکه وایي اسلامي مقوله ده چې الله پاک د کفر دولتونه نه ماتوي، اما د ظالم او د ظلم کوونکي حکومت پروردګار ماتوي او د ډېرو مظلومو خلکو انسانانو د لاسه به دا ماتېږي. دوی خو به دا فکر کوي چې دوی به دا ایټم بم لري او دوی به دا ارمي لري. والله قسم دې افغانستان ته ډېر د تاسې نه ستر ستر د ایټم بم والا راغلل، اما مات سرونه بېرته د دې خاورې نه ووتل. او که د دغه مظلومو خلکو د وزیرستان او د ټولو افغانانو د دغو مظلومو چې تاسې ډېر په سپکه سترګه ورته ګورئ، که د دې ودش کېدلی ګریوان یو ورته تاسې ته درته مخامخ شه، والله قسم که نه بیا د تاسې اټوم بم کار وکړي، نه بیا د تاسې وسلې کار وکړي او د تاسې نه به ټول شیان همدلته پاتې وي. نو مخکې د دې نه چې تاسې د دې رسوایۍ سره مخامخ شئ، په منظور پښتون باندې د دې تهمتو نه ډډه وکئ، د هغه د حق اواز، د حق عدالت غوښتنې هغه ته مثبت ځواب ووایئ. مننه. وای تل به په لار د مېرنو سره ځم،
تل به په لار د مېړنو سره ځم یمه پښتون د پښتنو سره ځم څو چې راغونډ په یو مرکز یې نه کړم هرې تپې ته جرګو سره ځم 3 بیتونه وایم او نننۍ مظاهره پای ته رسو او دا د نیغ په نیغه هغه پورې تعمیر ته ډالۍ وي ښه پوهېږو سره دواړه نه پوهېږو سره دواړه ښه پوهېږو سره دواړه نه پوهېږو سره دواړه ښه جوړېږو نو بیا ولې نه جوړېږو سره دواړه اغیار راغی له کوم ځایه ستا د لاسه مسلط شه اغیار راغی له کوم ځایه ستا د لاسه مسلط شو په خپل کور کې به سر ټیټي اوس اوسېږو سره دواړه په ما بلې که لمبې دي تاو نه ستا ډډې هم سوځي په ما بلې که لمبې دي تاو نه ستا ډډې هم سوځي زه چې سوځم په دې پوه شه چې سوځېږو سره دواړه ورشه پوه کړه سهیل او له دې هم خبر کړه یوه ورځ به د جانان په سر جنگیږو سره دواړه لر او بر यो अफगान लर او بر यो अफगान ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है लर او بر यो अफगान लर او بر यो अफगान लर او بر यो अफगान مننه اردو کے شعر دے بھائی سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے سرفروشی کی تمنا ہمارے دل میں ہے دیکھتا ہو زور کتنے بازوئے قاتل میں ہے د پاکستان تروریست ادارې ته زموږ مشوره دا ده چې د پښتنو سره د ظلم پای ته ورسوي دوی د هغه ویده زمري په بریدو باندې لاس او راپایڅاوه اوس دې نو ځان ورته ټینګ موږ د دوی ته دا مشوره ورکوو چې د دوی سوله ییزو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي که نه پایلې به یې د دوی لپاره ډېرې خطرناکې وي موږ نننۍ غونډه همدومره وه د ټولو دوستانو څخه چې د لرې لرې ځایونه د سند نه دلته تشریف راوړي و ډېره مننه یو بل دوست هم غواړي چې څه ووایي دوی ته به نوبت ورکړو لر او بر यो अफगान لر او بر यो अफगान مننه ستاسو ټولو ګرانو دوستانو نه چې زحمت مو وایست تکلیف مو راوایست دلته راغلو زمونږ دغه غږ یا د منظور پښتون یو نوم او یو انسان نه دغه یو موومنټ چې دی د هغو انسانانو بېوسو د دې دپاره ته باید پښتون نه اوسې ته باید بلوچ نه اوسې چې دغه موومنټ سپورټ کړي د دې دپاره ستا دپاره پکار دي چې یوازې انسان اوسې که هر څوک انسان وي دغه موومنټ د ټولو انسانانو د حق دپاره دی موږ د چا د نوم او د یو قوم دپاره دلته نه یو راټول شوي موږ راټول شوي د هغو بېچاره لس کلنو 11 کلن ماشومانو دپاره چې هغوی په بمونو باندې کېنول کېږي او الوزول کېږي د هغو ماشومانو دپاره د 11 کلن ماشوم جرم څه شی دی دوی دې که چېرته کوم جرم هم کړی محکمې ته دې راولي چې دا د پاکستان او د دنیا په هر قانون کې دغه شته دی چې مجرم تر هغه وخته پورې مجرم نه دی تر څو چې محکمې کې ثابت شوی دی نو زموږ د 11 کلن ماشوم جرم څه شی دی او که جرم هم وي نو دا په محکمې کې چېرته ثابت شوی او محکمې چېرته دا جرم سر ته رسولی نو زموږ د ټولو د دغه غوښتنه ده چې د دغه موومنټ د هغو ماشومانو صغیرو دپاره سپورټ کوي او د دې لاسنیوی وکړي تر څو چې موږ یو موټی نه شو موږ به ورکېږو او همداسې به په بمونو باندې کېنول کېږو او په کورونو باندې به بمونه راغورځېږي نو که غواړئ چې دغسې حالات او زموږ ښځې ورکې نه شي ونه تښتول شي نو ټول راټول شي او دا موومنټ سره سپورټ کوي مننه ډېره مننه د ټولو نه غونډه خلاصه ده